ملګرو شاز خیرت جوړ یاست ملګرو دلته په دې سایډ باندې اور بیا ستاسو سره اوس موجود یم دلته 4 کیلو واټ 4.2 کیلو واټ چې کوم کرون سولر انورټر دی هغه لګو زما د دې شارټ ویډیو ستاسو سره مقصد دا دی چې ته ارزي سیستم لګې کاغه 1 کیلو واټي کا 10 کیلو واټي او کا 15 کیلو واټي کا دا رقم 4 کیلو واټي نو تیبه د ځای سلیکشن څنګه کوي د دې ویډیو سره ته دا اصلي چې ارزش ته یو پیس لګي اول به داغه مین ډي پی ګوري مین ډي پی مطلب دا زیسو یعنی دا د مین کنیکشن راځي به داغه ځکه دا وګوره یو دا ډبل بریکر لګیدل دي او څلور دانی چې دا سنگل دي دا وګوره دا سنگل سو او دا ډبل دي زه ته په دغه شارټ ویډیو کې دا درشم چې تا مشه سیستم لګي ته په هغه ځکه لګي چې مین ډي پی راغلي اوس دا مین ډي پی د دې ځایغه دلته درې څلور کمرې دي لوړیم ستا لیکن ته په هغه ځکه لګي چې الته دغه بوکس راغلی یعنی دغه کنیکشن سوی هغه په دې خاطر چې بیا ډیر تارونه ستاسو مخ ته شاته نه غواړي اوس دا مین دلته ډي پی بوکس دی یعنی د دې سمون دلته چې پټي ورته لګو په دغه ځکه دا پټي لګو دا پټي چې په دغه ځکه ولګیږي نو تارونه بار دلته ژوندۍ ورته راسي په دغه ځکه بوکس لګو د دې سغټ بوکس ام خاص چې تالدلی زما په ویډیو کې او دغه رقم په دغه ځکه دلته بیا د یو پی ایس لګو دغه کم د مورا کمپنی چې ډي بی فوکس دی دغه په دې کې اته بریکر راځي د مورا کمپنی په نامه دی دلته لګو نو په دې خاطر دلته ژوندۍ ورسره لګو چې تارونه بس بیا دلته نږدې ورته راسي برته د مثال په دغه کم چې ډبل بریکر دی په دا بریکر کې لګیږي نو چې کم چې د شمسیان چې کوم آوټپوټ دی د یو پی ایس د لارې بیا و دغه تزي بوکس ته نو تی همیشه الته داسې سیستم لګوي چې دغه بوکس ژوندۍ په کور کې یا په کارخانه کې چر ځای سیستم لګوي کبه هم چیرې ستا سرنه خلاصېږي نو ته موږ ته په واتس اپ باندې وایس میسج هم راکولی سي دا سیستم زه دلته لګوم انشاءالله د دې ویډیو به هم ستاسو سره شیر کړم ډیره مننه امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي د یو پی ایس سلیکشن ځای چې کوم دی د خپل مرګرو سره د زموږ جې کې الکتریک پښتو سره سبسکرایب کړئ ملاویږو انشاءالله د نوې ویډیو سره